बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ज़ब द खपली वीडियो आगाज़ द हिटलर द अगी तारीखी वाक़ीना द अगी तारीखी कहानी न शुरू कुम कल चे हिटलर प ऐवान के नास्तो और ज़ान सर यव चरग रावस्ती वा और द अगी चरगिना अगो यो बना इस्तल शुरू कुल और प ऐवान के चसून मखलूक नास्तो अनो अगी दा वाक़या कतला चे कला अगी चरगिना टोली बाणी उबासली नुबिया د جیب نه یو څو دانې راوباسلې او مخکې روان شو او اچرګې ته به یې یوه دانه اچوله او اچرګ هغه پسې روانه وه. په دغې ټایم کې هټلر مایک راواغستو، یوه تاریخي جمله یې ویله. هغه تاریخي جمله دا وه: په جمهوري ملکونو کې هم سیاستدانان ول عوام لوټ کړي او بیا ورته څه اناج دانه وغیره واچوي او هغې باندې هغوی کنټرول کوي. نو نن سبا موږ هم زموږ د ملک هم دا حالات دی چې موږ سیاستدانان کنټرول منګه صرف د سیاستدانانو د پاره आवाज اوچت کړل، چاري منګه د خپل ځان د پاره आवाज اوچت نکو. خاص کر پښتنو کې دا ډېره غټه کمزوري ده چې صرف د پاټو په سر جنګونه، صرف د سیاست په سر جنګونه دې موږ له سره کړل. هېڅ هم نشته، خاص صرف دغه جنګونه دي، صرف زمونږه کنټرول کول دي. چاري منګه د خپل اسلام د پاره راونوتو، د خپل انصاف حق د پاره موږ راوتل پکار دي. موږ دې حالاتو خلاف आवाज اوچت پکار دي. موږ لا پکار دي چې موږ بغیر د سیاست نه، بغیر د پاټو نه د یو بل ورونه وګرځو. پلانکې پاټی دی، دی د پلانکې پاټی دی، دا موږ پرېږدو. موږ صرف اسلام په بنیاد باندې یو بل سره بایچاره قایم کړو. موږ له پکار دي چې د جهالت نه ځان راوچت کړو او دا جهالت ختم کړو. پښتون مخکې هم ډېرې قربانۍ د پاکستان لپاره پښتون ورکړي دي. اوس کومه انشاءالله د دې زما د ویډیو جوړولو مقصد هم دا دی چې موږ له پکار چې ټول مسلمانان متحد بغیر د صدمه، بغیر د پاټو انصاف حاصل، خپل حق حاصل لپاره موږ आवाज اوچت کړو. نو موږ به یو عظیم اقبال رحمت الله علیه یو شعر دی چې افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ. دې بنیاد